د پاکستان طالب په نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګي ته خراغ لسنن پنځشنبه د لړم یا عقرب لومړی چې د اکتوبر میاشتې 23 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. ټي پی دم یو پاکستاني ستونزه ده ځکه دا له هغه نه راپیدا شو. ټي ټي پی د پاکستان د نن وسله والا ډله ده. مجاهد وای د جوړېدو لامل د پاکستان د حکومت هغه پالیسي و چې د قبایلی سیمو خلک د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. پاکستان زموږ زغم ازمایلی دی. محمد نعیم وردګ وای پاکستان په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت زغم ازمایلی او تر دې حده ورسېده چې کابل د ځوابي غبرګون څرګندولو ته اړ شو. او هند په کابل کې کیرن یادیف خپل سفیر وټاکه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پاکستان دننه یو وسله واله ډله ده چې د جوړېدو لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي و چې د قبایلي سیمو خلک یې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. نوموړي ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسله وبلله او زیاته کړه اسلامي امارت نه د ټي ټي پی مخالف دی او نه یې هم ملاتړ کوي. مجاهد ویل ټي ټي پی ډله له دې وړاندې پاکستان کې فعاله وه خو پاکستان هڅه کوي د خپلې کمزورۍ په پټولو سره د خلکو پام له اصلي ستونزو فاړوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له دویچ ویلې سره په مرکه کې ویلي دي ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه یو وسله واله ډله ده چې د جوړېدو اصلي لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي و چې د قبایلي سیمو خلک یې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. البته د پاکستان مخالفین دي ټي ټي پی او ټي ټي پی دم یو پاکستاني ستونزه ده ځکه دا له هغه نه راپیدا شو چې په بعد د 2003 کال د مشرف په وخت کې دوی اجازه ورکړه چې امریکایي ډرون الوتکې په وزیرستانونو باندې بریدونه وکړي. کله ساته بریدونه وصل خلک وزل سول مشکلات جوړ سول خلک وپارېدل راپورته سول ټي ټي پی په شکل باندې تنظیم جوړ شو چې عملاً په جګړه باندې لاس پورې کړ پاکستاني افسر او هغه هم خپل توجیهات درلودل او خپل ستونزې درلودې. خو دا د پاکستان ستونزه ده زموږ نه ده. په همدې حال کې ښاغلي مجاهد د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او ویل له دې پروسې سره افغان لوری هیڅ تړاو نه لري ځکه دا د پاکستان دننه سیاسي او امنیتي موضوع ده. موږ څو هڅې وکړې داسې 2-3 هڅې په شا کې سوي وي. پاکستان حکومت لیواله نه و هغه مسالې حل ته نه وتلي. بس کله موږ په دې پوه شو دا د هیواد د حکومت لپاره د خبره نه ده نو موږ اوس په دې باندې فکر کړی چې موږ مداخله نه کوو. خپل پاکستان په خپل مخالفین په حل کې نه موږ حمایت کوو د چا نه طرفداري کوو او نه مخالفت کوو. د اسلامي امارت ویان په دې مرکه کې زیاته کړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له مخکې څخه په پاکستان کې فعال و او په پاکستان کې بریدونه تر سره کول. د ټي ټي پی ځکه نسته چې ګوري د ټي ټي پی ستونزه له 2003 نه ده تر اوسه نه ده یعنی تقریبا 21 کال کې د ستونزه ده. دا د کوم جن جنگیدلې وخت ته امریکایان قابض ناتو د حاکم او الوتکې وی قنات او چاپې وی بریدونه هغه د پاکستان سره په تحالف کې او پاکستان سره همکار او پاکستان په خپل باندې اقدامات کړل. هغه وخت دا ټي ټي پی چیرې وسه جنگ کې کاو په وزیرستانو کې په پیښور خوا کې په وزیرستان خوا کې نورو پاکستاني سیمو کې موږ یې د تاسو بیا د په اسلام آباد کې ډېر غټه چاودنې وسوي په مشرف باندې چاودنې وسوي په کراچي بندر باندې وسوي په شمسي میدان هوایي باندې وسوي غټ بریدونه تاسو یاد په تیر کال کې موږ دلته هیڅ ونه دا بریدونه دوی کول دا ورته درلود. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې ټي ټي پی په برخه کې پاکستان هڅه کوي خپل کمزورتیا پټه کړي او د خلکو پام له حقيقي ستونزې لري وساتي. فکر کوو دا موضوع خپل د دوی د ناتواني د پټېدو یو هڅه ده ځکه یو برید چې مثلا په 1500 کیلومتره لري 600 کیلومتره لري د ډیورند کرښه نه د نن په پاکستان کې اجرا کیږي
هلته پولیس ته، هلته امنیتي ځواکونه شته، استخبارات شته، ټول امکانات شته. بیا هم چې برید کامیاب شي نو طبیعي ده چې پاکستانی ولس او ملت او خلک خپل حکومت له ګریوانه رانیسي. تاسې ولې دا نشئ کنټرولولی؟ نو دوی د دې لپاره چې عامه ذهنیت بلې خواته واړي، بس افغانستان باندې تور لګي زده خو دوی راپرېږدي. نو موږ بیا وایو چې دا کار موږ نه ده کړی، نه کوو او نه زموږ په ګټه ده. مجاهد وایي اسلامي امارت په افغانستان کې د داعش خراسان پر ضد پوځي عملیات کړي او ویلي چې د دې ډلې ځینې ګڼې شبکې شنډې کړي، خو په سیمه کې ځینې هیوادونه لا هم د داعش د بیا راژوندي کېدو په اړه هڅې کوي. تاسو باید دننه امنیتي ځواکونه پیاوړي کړئ، خپل امکانات پیاوړي کړئ، خپلو بریدونو نه امنیو مخه ونیسي. افغانستان هم نه امن اوسي. افغانستان ته موږ راغلو، اسلامي امارت حاکم سو، دلته صحیح ده چې حکومت له منځه لاړ، تیر نظام ولې ډلې ټپلې وې، وسله وه، امکانات وو، په شیر کې لا ستونزې وې، په ځینو نورو سیمو کې وې، داعش وو. موږ یې په وړاندې مبارزه وکړو. نن الحمدلله افغانستان امن ده، هېڅ یو مخالفه ډله فزیکي حضور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان یو وسلواله ډله ده چې په 2000 زیږدیز کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې رامنځته شوه. ټي ټي پي د کلونو راهیسې په پاکستان کې ګڼ بریدونه کړي او دغه هیواد حکومت پر وړاندې یوه جدي ننګونه ګڼل کېږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت اداري او مالی مرستیال محمد نعیم وردک د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیا یونګ سره په کابل کې لیدنه کړې ده. د اعلامیې له مخې دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستۍ هوکړې او د سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. وردک په دې کتنه کې څرګنده کړې چې پاکستان په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت زغم ازمایلی او تر دې حده ورسېده چې کابل د ځوابي غبرګون څرګندولو ته اړ شو. نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد لا هم د شخړو د حل لپاره د خبرو اترو متقابل احترام له لارې ژمن دی. بلخوا د چین ځانګړي استازي یو شیا یونګ ویلي چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو په حل کې رغنده رول لوبوي. نوموړي د قطر او ترکیې هغه هڅې هم وستایلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوکړې د ټینګښت لپاره روانې دي. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت له قونسلګرۍ سفارتي چارو ته لوړ کړی دی او سربیره پر دې د قطر امیر د خپل نوي فرمان پر بنسټ مردیف القاشوطي په کابل کې د هیواد د فوق‌العاده سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په تړاو د دې اړیکو لپاره د اسلامي امارت د ژمنتیا سربیره د افغانستان او د دې هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتولو په لور یو مهم ګام ګڼي. هند او قطر د خپل سفارتونو په بیا پرانستلو سره له افغانستان سره د پراخو او ډیپلوماټیکو اړیکو په لټه کې دی. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې د اقدام د نوې ډیلي د افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنې نښه ده او په کابل کې د هند سفارت به په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره خپله همکاري زیاته کړي. په ورته مهال کې د قطر امیر په یو نوي فرمان کې مردیف القاشوطي په افغانستان کې د هغه هیواد د فوق‌العاده سفیر په توګه وټاکه. القاشوطي پخوا په افغانستان کې د قطر د سفارت د شارج دفیر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د اسلامي امارت ژمنتیا د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ د باور د لوړولو لپاره یو مهم ګام دی. قطر تشکری میکنیم که سفیر خود را در افغانستان معرفی میکنند و سطح دیپلماتیک و روابط هر دو کشور را در لحاظ سیاسی بلند میبره. این هم قدر زیادتر بر دو کشور منفعت داره و قابل تحسین است که اعتماد به او بلند میره و ما از این اقدام تشکری میکنیم. همچنان کشور هندوستان هم که سطح تماسهای دیپلماتیک خود را به سطح سفارت بلند کردن گام خوب و ارزنده بود و ما هم از طرف خود اطمینان میدیم که با هر دو کشور روابط خود را بهتر حفظ خواهد کردیم. له بل خوا په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سهیل شاهین ویل چې د افغانستان لپاره د قطر د نوي سفیر په توګه د مردیف القاشوطي ټاکل د دواړو هیوادونو لپاره ښه خبر دی. په افغانستان کې د قطر د سفیر په توګه د ښاغلي مردیف القاشوطي تقرر دا یو ښه خبر دی. تمه ده چې له دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پراخې او قوي شي. ښاغلی مردیف القاشوطي یو تجربه کار ډیپلومات دی. خو د کارپوهانو له نظره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د هر هیواد د ملي ګټو په نظر کې نیول کیږي.
تمام کشورهای جهان بر اساس منافع ملیشان روابط دیپلماتیک و اقتصادی را برقرار می‌سازند. ای که قطر نماینده ویژه‌ای در امور افغانستان مقرر کرده و همچنین هندوستان تصمیم گرفته که سطح کنسولگری را به سفارت ارتقا بده منافع ملی جانبین مطرح بحث است. افغانستان هم 3 اصل حکومتداری داشته: اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت. این تعامل‌ها هست که طرفین از اون منفعت کسب میکنند. دا د افغانستان لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده زما په نظر باندې، ځکه د هند سفارت خلاصېدل په افغانستان کې دا د اسیایي ممالکو دپاره ډېر یو ښایسته خبر دی زموږ اصل دپاره. مرکزي اسیا هم په دې باندې تشویق کېږي چې په افغانستان کې سفارت خلاص کړي، چین او ایران او دې ته هم یو تشویق ورکول کېږي. بنګلادیش هغه د یادونې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته د خپل سفر پر مهال د هندي چارواکو لخوا تود هرکلی وشو او د هند لخوا د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره ډېرې ژمنې وشوې. هندي رسنیو راپور ورکړی چې هند په کابل کې د خپل سفارت له بیا پرانیستلو سره کیرن یادیف د سرپرست سفیر په توګه ټاکلی دی. یادیف تر دې وړاندې د کابل د تخنیکي ماموریت مشري کوله او له 2014 کال راهیسې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کوي. نوموړي د کابل د سرپرست سفیر په توګه تر ټاکل کېدو مخکې په مالدیف او سریلانکا کې د هند په سفارتونو کې دندې ترسره کړې دي. تر اوسه د دواړو هیوادونو په رسمي ډول د دې ټاکنې په اړه څرګندونې نه دي کړې. دا ټاکنه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي له وروستي سفر سره هممهاله شوې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل ماموریت تر سفارت کچه لوړ کړی او له دې وروسته د دوی سفارت رسمي فعالیت پیل کړی دی. د سیمې هیوادونه افغانستان ته د امریکا د بیرته راتګ مخالف دي او په دې اړه یو متحد نظر لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي خبرداری ورکړ چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان په خاوره کې د امریکایي او ناټو ځواکونو شتون امنیت نه دی راوستی، بلکې نامني او په سیمه کې د ترهګرۍ خپرېدل یې رامنځته کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا په ملاتړ کې همکاري کوي او د هر بهرني پوځي شتون سره په کلکه مخالفت کوي. هند او قطر د خپل سفارتونو په بیا پرانیستلو سره له افغانستان سره د پراخو او ډیپلوماټیکو اړیکو په لټه کې دی. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې د اقدام د نوې ډیلي د افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنې نښه ده او په کابل کې د هند سفارت به په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره خپله همکاري زیاته کړي. په ورته مهال کې د قطر امیر په یو نوي فرمان کې مردیف القاشوطي په افغانستان کې د هغه هیواد د فوق‌العاده سفیر په توګه وټاکه. القاشوطي پخوا په افغانستان کې د قطر د سفارت د شرط سفیر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویل چې د اسلامي امارت ژمنتیا د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ د باور د لوړولو لپاره یو مهم ګام دی. کشورهای منطقه تاکید کردند بر ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی افغانستان و اینکه حضور نیروهای بیگانه در منطقه پیرامونی قطعاً میتواند باعث تقویت ناامنی و افزایش مشکلات برای همه کشورهای منطقه بشه. له بل خوا په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سهیل شاهین ویل چې د افغانستان لپاره د قطر د نوي سفیر په توګه د مردیف القاشوطي ټاکل د دواړو هیوادونو لپاره ښه خبر دی. یکی کشورهای همسایه و منطقه خصوصا ایران نگرانی حضور امریکا و ناتو در افغانستان را بنا به تجربه 20 ساله میبینند که وا ایجاب بودن نامنی در افغانستان بود. واقعا دومی که یا درک میکنند که به خاطر مهار امی ایران و حریفای خود در منطقه بینان یا پیش از پیش تدابیر خود میگیرن، صدای خود بلند میکنن. اگر امریکا کدام تصمیم میگیره باید به تفاهم با ایشان بگیره که به منافعشان خطر نرسد. هنوز مسئله حضور نظامیان خارجی بخصوص امریکا در افغانستان بحث رسانه هاست. در این مورد گفتگوی جدی یا تصمیم وجود نداره. خو د کارپوهانو له نظره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د هر هیواد د ملي ګټو په نظر کې نیول کیږي. حضور نظامی امریکا و ناتو باعث افزایش ناامنی و تشدید بحران در منطقه می‌گردد و کشور را به میدان رقابت میان بلاک شرق و غرب تبدیل می‌سازد. در چنین شرایط لازم است تا پالیسی و سیاست متعادل حفظ گردد و از چنین حالت جلوگیری شود. دقیقاً همین دارد به خاطر از اینکه ایران
ترسی داره که مبادا ایالات متحده آمریکا بر اساس پلان‌هایی که به خاطر عملات آینده نظامی بر ایران دارد از خاک افغانستان علیه کشور ایران استفاده نماید و همچنین این مسئله میتواند باعث تقویت گروه‌های تروریستی در منطقه شد و بانه مبارزه علیه نیروهای آمریکا یا ناتو. د یادونې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان منطقې هند ته د خپل سفر پر مهال د هندي چارواکو لخوا تود هرکلی وشو او د هند لخوا د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره ډېرې ژمنې وشوې. د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي ریچارډ الینسي په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستي اوربند هرکلی او ملاتړ کوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې لینسي ټینګار کړی چې کابل او اسلام آباد باید د رامنځته شوي اوربند د دوام لپاره هلې ځلې وکړي. دغه راز نوموړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا ته په پام ویل چې بریټانیا د کونړ ولایت د زلزله ځپلو لپاره 4 میلیونه پاونډ ځانګړي کړي چې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړمنو ته ورسول شي. مولوي عبدالکبیر له بریټانیا غوښتنه کړې چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ښارګوټي په جوړولو کې مرسته وکړي ځکه دا د کډوالو د ستونزې د دایمي حل لپاره مهم ګڼل کیږي. له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.